بسم الله الرحمن الرحیم. د شرق رادیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو یو ځل بیا زه تورې علی ساحل د ژوند پړاوونه په خپرونه کې ستاسې کوربتوب کوم په دې هیله چې د ژوند دغه شپې ورځې مو تر دې دمه پورې په خوښۍ او سوکالۍ تېر کړی وي. قدرمنو هیوادوالو، څنګه چې مخکې زمونږ شهباز جان ورور د یو بلند منزل تصویر یې تاسو ته راواخیسته چې دلته به زمونږ هغه شتمن ورونه ژوند کوي، خو د دغې کور تر څنګ یو داسې کورنۍ ژوند کوي چې په دغه کورنۍ کې زمونږ معیوب ورور، معیوبه خویندې، یو نه دوه نه درې نه څلور معیوبین ژوند کوي. قدرمنو لیدونکو، څنګه چې یو زړه وي او په زړه کې یو سوری وي، داسې هیوادوالو تاسې هغه بلند منزل ته وګورئ، خو د بلند منزل تر څنګ یو داسې کور ژوند کوي، یو داسې کورنۍ ژوند کوي چې ژوند یې ډېرو د مشکلاتو، مصیبتونو، غریبي او فقیري او نور داسې، زه به تاسو ته زما په زړه کې داسې هېڅ هم نور خبرې نه جوړېږي چې تاسو ته ووایم چې دغې کورنۍ ژوند د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. راځئ چې دغه کورنۍ سره د نږدې نه وګورو چې دې د ژوند شپې او ورځې څنګه تېرېږي. هیله ده چې دا خپرونه هم تر پایه پورې وګورئ او موږ سره پاتې شئ. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، تاسې دغه ورور ولیده چې په دغه لاره کې هم نشو راتلی، معیوب دی. د دې تر څنګ ما تاسو ته وویلو چې په دغه کورنۍ کې زموږ یوه پیغله خورکۍ، هغه هم معیوبه دی چې تلی نشي. د دې تر څنګ یو بل ورکوټی زموږ بل خورکۍ هم معیوبه دی. یو ورکوټی ګلالی ماشوم هم دلته ناست دی چې کله دغه ماشوم دی دنیا ته راشي نو دا بلکل روغ وي، او د وخت په تېرېدو سره په دې باندې داسې یو مرض ولګېږي چې د دې خپو کې ټاکې پیدا شي. د ټاکو نه وروسته د دې دا خپې په وچېدو راځي. څنګه زموږ دغه بل ورور چې تاسې ولیده چې د دې خپې وچې شوي دي، د وخت په تېرېدو سره د دغې
ګلالی ماشوم هم خپې په وچېدو راځي. کله چې دا وده کوي ځوانېږي خپې د دې وچېږي، بیا معیوب شي په کور کې ناست دي او د خپل د کورنۍ د غړو هم محتاج وي. قدرمنو لیدونکو، موږ نور ځایونو ته تلو، خو چا راته وویلو چې په دغه کورنۍ کې زمونږ هغه معیوب ورونه اوسېږي، زمونږ هغه معیوب ورونه ژوند کوي، هغه معیوبې خویندې ژوند کوي. نو وهڅېدو چې دلته راشو، نورې خبرې به د دغې کورنۍ دغه معیوب ورور سره، معیوبه خویندې سره، هغه مورکۍ چې د دغې کورنۍ دغه غم په زړه پورې وړي، هر سحر پاسېږي او خپل زامنو ته ګوري او ژاړي، هغه مورکۍ سره به هم خبرې کوو. د هر څه نه مخکې سلام درته وایم وروره تاسې ټولو ته، او دا راته ووایي چې دغه نوم د څه دی؟ دوست محمد جي. دوست محمد جانه که دا راته ووایي چې دغه خپې دی څنګه داسې په وچېدو راځي. ما خو هیوادوالو ته وویلو، هغه لیدونکو ته مې وویلو چې دا د کله پیدا شو نو خپې ښه وې، د وخت په تېرېدو سره خپې داسې وچ شوې، کله چې دا ځوانېږي نو خپې وچېږي. که ته په خپله ژبه هغه لیدونکو ته چې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون له لارې تا ګوري، ته په خپله ووایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه چې وشوم تقریبا 14 کال پورې روغ جوړم، باقي داسې مرض را باندې ولګي چې کال تېرېږي، دغه خپې مې وینه نه جوړوي، دغه خپې مې وچېږي او بس ډېر تکلیف او ډېر مشکلات دی. دغه نه بغیر بس علاج ملاج چې وکړو، خو ولې خو کېدونکي الله دی، خو بس نشته داسې وس هم نشته دی پوه شو چې دغه مرسته را څوک وکړي او دغه د خپو علاج هم چې وشي نو دا به ښه وي. لکه دا تاسې ډاکټر ته ښودلی علاج د دې کېږي، آیا ممکن دی چې د دې علاج وشي خو تاسې سره پیسې نشته؟ بس د غریبۍ د وجې پاتې پوه شي، د پیسو د وجې پاتې چې پیسې وې نو ولاکې داسې وې، انشاءالله چې ښه به وې، کال د کال نه به ښه کېدې، او چې بې وسه وه غریبې وه نو کال د کاله بېکاره کېږي او خپې مو وچېږي. دوست محمد جانه واده دې کړی؟ نه واده مې نه کړی، واده مې نه کړی، بس موږ له به خور لور څوک راکړي په دې حالات یو، خپل ځان نه شو سنبالولی نو خور لور به موږ له څوک څنګه راکړي. دوست محمد جانه ژوند خو به ډېر تریخ وي او ژوند به د ډېر په مشکلاتو تېرېږي. ته خو به هغه په کور کې هغه واړه ماشومان چې ستاسې کوم یو خویندې ورونه دي چې هغه روغ دي، هغې ته به هم احتیاج دی. خامخا ولې احتیاج یو، بس اوس ناست یو په ځای باندې ناست یو، داسې څوک نشته دی، اوبه هم لګي، یم مثال جامه لګي، داسې څوک نشته چې ورته یو دغه موږ له راوالی، خو بس تکلیف دی او زحمتونه دي او په خپل زړه باندې تېروو، الله له صبر کوو. خپلو ماشومانو او واړه واړه ماشومانو ته هم احتیاج دی. خامخا احتیاج یې ولې احتیاج نه یو، پوه شو چې موږ یو شی زړه کې پوه شو چې دغه څوک دغسې پیدا شي، دغه موږ له راوړي، هغه زموږ سهولت وي جوړ شي، خو نشته داسې څوک نشته دی، بس مخ اړه او راړه پوه شو، په خپل ځان هم چې ګورو ډېر دردمند کېږو، ډېر خفه کېږو، پوه شوې چې دا سره کم ژوند دی، دا سره کم بېدستي ده چې دا په موږ باندې تېرېږي، به ډېر زړه خورو او بس خپل ځان نه به ډېر مشکل یې راته. دوست محمد جانه لږ د دا خپې دې خواته که چې موږ د دا خپې مو ګورو او هغه لیدونکي چې هم همدا د شرق راډیو تلویزیون نه دغه د ژوند پړاوونه خپرونې ګوري، ستا دا خپې وویني، د خپل فلم بردار شهباز جان څخه غوښتنه کوم چې دغه ورور خپې راواخلي په کیمره کې، چې تاسې د نږدې څخه وګورئ چې د دې دا خپې وګوره. دا لکه پیدایشي داسې نه وي قدرمنو لیدونکو، دا چې کله پیدا شو دا بالکل روغ و، خو مخکې دوست محمد جان مونږ ته وویلو چې کله زه د 14 کالو شوم
دې نه وروسته خپې زما په وچېدو راغی او ما سره هغه پیسې نه وې د علاج لپاره ما سره هغه امکانات نه و چې زه یو ښه ډاکټر ته تللی وی ما د خپلو خپو علاج کړی وی او خپې مې جوړ وې قدرمنو لیدونکو تر څو پورې چې موږ او تاسې باندې یو داسې سخته ورځ رې نه شي ګنم موږ د هغې خبرې احساس نشو کولی د دغه ورور دغه کوم معیوب چې دی چا چې په زړه باندې داسې یو ګزار یې خوړلی په زړه کې داسې یو درد پروت دی د معیوبۍ یو احساس ورسره وي هغه به نن د دغې ورور په حالات باندې به پوه شوی وي چې ژوند د دوست محمد جان څنګه تېرېږي او په کومو ستونزو تېرېږي په زړه کې د دوست محمد جانه کوم ناامیدي راځي داسې چې زما خپې ولې داسې شوې کله چې لمونځ کوي الله تعالی ته کوم سوال کوي الله تعالی نه څه غوښتنه کوي بس سوال دغه کوو چې یا الله دا ستا درانه دي پوه شوې موږ له قبول دي خو ته د ده نه بدتر ژوند په موږ باندې مه راولي او ډېر تکلیف کې او ډېر زحمت کې دغه تکلیف موږ په خپل زړه باندې تېروه څوک هم چاته هم د ویلی څه نه شو چې دغسې مشکل دی په موږ باندې دغسې غریبي په موږ باندې تېرېږي دغسې عمر هم دی دغه خویندې هم دي پوه شي دغو له ګورو هم خفګان کوه دغه وړوکی ورور مې دی دغې له ګورو هم خفګان کوه خدای پاکه چې موږ په دې حالات او زموږ د باندې دومره سختې تنګې تېرې شوې او باقي دغه وړوکی ورور هم دی خدای پاکه دا به هم زما په شان داسې دردمند کېږي او داسې تکلیفونه او داسې مشکل سره به دا مخ کېږي خپل غم د دوست محمد جانه خو جړی چې معیوب یې د ورور غم دې هم اوس جړی چې دا خامخا مې جړی ولې مې نه جړی چې دا خپل درد ګورو دا بېدستي ګورو دا په لاره باندې دا خلک رواني دغه ګورو نو خپل ځان هم داسې توجه وکړو پوه شو چې خدایه دغسې موږ هم وې جوړ وې صحت هم ښه وې یو څه په زړه ارمان وې چې هغه ارمان هم په خپله سر ته ایستلی شو ته ورور ته به ګورې او زړه به دې دردېږي زړه به دې جاړي چې دغه ورور به زما هم اوس نن ګرځي سبا به دا هم نشي بس خامخا نو زه مشر یم زه په دې حالات یم نو که دام چې ته راغټ شي موږ په دې خپل عمر باندې شکر وباسو خو بېدستي داسې شی دی چې به ډېر سوچونه او فکرونو سره سړی مخ کوي او دا زړه هم داسې دردمند دی چې ډېر خفه او ډېر دردمند دی وه د دې خپل ماشومان له چې ګورم د کور له چې ګورم دغه خپل خپلوان سره مړی ژوندی نه کوي نه هم دوستي کوي نه هم څوک پوښتنه کوي بس د الله اسرې له ناستې وه پلار هم دی سپین ګیری دی چپه چې پرې راشي راولېږي پوه شوې بیا د اوچتولو څوک نه وي چې په کټ کې یې واچوه بس بیا د باندې ووځو بس یو د الله پاک بندګانې پوه شي بد درې کسانې کور له را دننه کړو دغه پلار راله جګ کړي په کټ کې راله واچوي او بس بیا د بیا لاړ شي ووځو بس موږ ډېر مشکل او ډېر غمونو او ډېر تکلیف سره مخ یو قدرمنو لیدونکو د دوست محمد جان خبرې تاسې واورېدې چې زه د دغې کور یو زلمی زوی یم خو چې کله پلار مې چپه پیری شي وغورځېږي نو زه دومره هم نشم کولی چې دغه خپل پلار پورته کړم او یو ځای ته یو کټ ته یې ورسوم موږ او تاسې قدرمنو هېوادوالو زمونږ په افغانستان کې خصوصا چې کله په کور کې زوی پیدا شي نو ډزونه کوو چې کله لور پیدا شي نو خفګان کوو لور او زوی ورکړه صرف د الله تعالی په لاس کې دی د بنده په لاس کې نه دی خو موږ زوی ته ځکه خوشحالیږو قدرمنو هېوادوالو چې سبا به موږ او تاسې مړ کېږو او زموږ جنازې ته به دا اوږه ورکوي مونږ زوی ته ځکه خوشحالیږو قدرمنو لیدونکو چې زه به د خپو او د لاسونو نه وغورځېږم سپینګیری به شم زما زوی به ما ته کار کوي خو متاسفانه نن دوست محمد جان
په داسې یو حالات کې دی چې هغه خپل پلار ته هغه ضرورتونه هم نشي پوره کولی، هغه مور ته هغه خویندو ته ضرورتونه هم نشي پوره کولی. افسوس افسوس ارمان دی. قدرمنو لیدونکو، تاسو ته ما وویلو چې زموږ یو بل خوراکی زموږ د ډېرو خویندو په زړه کې ارمان وي چې زه یو ښه ژوند ولرم، یو ښه کورنۍ ولرم، زما د خاوند وي، بچي دې وي زما. خو متاسفانه چې دا هم معیوبه دی. د دې نه هم دوه درې خبرې اورم. خورجانې که ته هم راته ووایې چې ژوند مو څنګه دی؟ همدغسې تېرېږي وروره، ته یې پخپله ګورې نو. خورجانې همدا اوس د شرق راډیو تلویزیون له لارې هغه ټول لیدونکي، هغه ټول افغانان ته ګوري، ستاسې درد او هغه ستاسې غم دا احساسوي. زه پوهېږم چې همدا اوس جاړې لګیا یې، په زړه کې به دې اور بلې خورجانې. خو ته چې موږ ته څه ونه وایې، هغه لیدونکي به څه پوه شي، هغه افغانان ورونه چې تا ګوري هغه به څه پوه شي. قدرمنو لیدونکو، د دغې خوراکۍ نه هم یو دوه درې خبرې اخلو. دغه خوراکۍ په کار دی موږ سره دوه درې خبرې وکړي تر څو پورې د خپل د دې د کوم زړه اواز چې کوم یو دی، د یو ژورنالست دنده دی، د یو ژورنالست کار دی چې د هغه بېوزلو، د هغه هیوادوالو هغه غږ تر چارواکو پورې ورسوي. نن زه خپل مسؤلیت ادا کوم. نو دغې خوراکۍ نه بیا هم دوه درې خبرو پوښتنې کوم چې موږ سره خبرې وکړه. هغه خویندې ورونې، هغه پښتانه، هغه افغانان چې تا ګوري، ستا درد احساس کړي او دې ته وهڅېږي راشي او دلته تا یې سره مرسته وکړي. خورجانې بیا هم تاسې نه دوه درې خبرې غواړو چې پوښتنې وکړو. کله چې معیوبه ناسته یې په کټ کې یا په ځمکه کې او ستا ډېر یو داسې شی ته ضرورت وي چې ته غواړې چې همدا اوس ما ته راوړي څوک، او ته خویندو ورونو باندې چې هغه ګرځېدی شي آواز پرې کوې یا په مور باندې آواز کوې، مور دې هم بنده اوسي، هغه وخت څنګه تېرې؟ بس وروره کله مې چې حاجت یې د واړو ماشومان دغه کوه چې دا شی ما ته راوړه، که دوی زما خبره ونه مني نو کټ کې ناسته یم او بس جاړم، مور مې اوزګاره نه یا خپل کار کوي، بس دغه سخته ده په خپل زړه باندې تېروم. ښه اصلي که تاسې راته ووایئ چې د کوم ځای اوسېدونکي یاستئ او دلته ننګرهار کې څنګه شپې ورځې تېروئ؟ بټي کوټ کې اوسېدو او بټي کوټ نه دلته رالو، بس دغه ژوند دی وروره، دلته دغسې ژوند تېرېږي. بټي کوټ نه څنګه راغلې؟ په خپل خوښه راغلې دلته ننګرهار ته؟ بس هلته جنګ و او بس هلته موږ وخت نشو تېرولی او دلته موږ راغلو. جنګ کورنۍ داسې جنګونه و، داسې نور جنګونه و که موږ نه د داعشو جنګ و او داعشو و هلته جنګ لانجې وي، هلته موږ ژوند نشو تېرولی او بس موږ دلته رالو او دلته زموږ ژوند ښه تېرېږي. خورجانې هغه وخت کې چې هلته ستاسې کورونو ته داعش راغی چې تاسې یادونه وکړه، هغه وخت خو ته معیوبه وې او هلته به ناست وې، زړه کې به دې څه راتلو چې زه په داسې حالات کې چېرته وتښتم، چېرته لاړ شم؟ بس وروره داعش به چې راغلی بس موږ به چغې والې، په خپلو پښو نشو ګرځېدلی، ژړل به مو، یو بل ته به م سوال کوو، داسې څوک نه و چې زه یې اوچته کړی وي او زه یې د هغې ځینه وړی وي. څنګه راووتې؟ که قصه راته وکړې چې په داسې معیوبۍ حالات کې چې ته داسې معیوبه یې، ورور دې هم معیوب دی او بل خویندې دې هم داسې چې موږ ګورو، خو دغه یو مور پلار، مور دې هم داسې تکلیف لري، پلار دې هم میرګي لري، او څنګه راووتې که راته؟ بس جنګ لانجې چې وروره وشولې، داعش راننوتل او بس دا دغه بس خلک را سره راغله او د هغې ځینې وروره راوچته کړم او دلته کالي راوړل. خورجانې که صرف دا راته ووایې چې هغه پردی خلک راغی او ته اوچت کړې، زړه کې به دې څه تېرېدو چې یا خدایه
او دا راغی او زه په داسې حالات کې زه نن دومره مجبوره یم چې زه په خپله تلیم نشم او یو پردی څوک ما اوچتی زړه کې به دې څه راتله په زړه کې مې دغه ووایه چې په خپله خپو باندې جوړه وې په خپله به اوچته شوې او په خپله به تللی وې چې دغه رور مې جوړ وې دې رور به رااوچته کړې وې او پردو سړو ته زموږ څه حاجت و زه معذوره ومه بس هغې ته موږ دا غاړه ایښوه چې په خپله نه شم تللی پردو سړو رااوچته کړم بس څه مې کړی د افغانانو د پیغلو دا حالت دی په افغانستان کې چې دومره تنګې ته راغی چې دې ته اړ شو چې پردی خلک دغه معیوبه خوراکی په غېږ کې ونیسي او چته یې کړي او د هغه جنګونو نه دلته ننګرهار ته راوړي قدرمنو لیدونکو تاسې ګوري چې دغه خوراکی په لاره نشي تللی تاسې ته ما یادونه خو وکړه خو ستاسې د دې لپاره چې ستاسې زړه ته سری نشي چې دا ساحل به موږ ته څنګه کلیپ یې جوړ کړو چې موږ پې مطمئن نشو د دې لپاره دغه خوراکی ته مې زحمت ورکړه چې لږ وګرځېږه چې آیا ته تلی شي نشي تلی چې ستا هغه ورونه ته وګوري چې ته واقعیت د کومو ستونزو سره مخامخ دا په خپله ګوره تلی نشي او مور ته او ورور ته احتیاجه او محتاجه دی نور قضاوت تاسې وکړئ هیوادوالو دغې کورنۍ یو بل چې فعلا یې موږ سرپرست ویلی شو زمونږ یو مورکی دی دغه پلار خو د کور نه وځي زه لاړ به شي بیرون به خپل غم غلط کړي دوستانو سره به کینی خپلو خپلوانو سره به کینی خو دغه مور چې هره ګړۍ هره ثانیه د دغې بچو غم ته ګوري عمري لګیا دی د دې نه هم خبرې اورو مورجانې ته که موږ ته ووایي چې دغه بچي دې ګوري چې داسې په دې حالات کې او دغه اوس دغه بل ورکوټی ګلالی ماشوم ته دې ګوري دغه بچی ته دې ګوري چې دا اوس روغ دی او څه وخت وروستو ستا په زړه کې همدا دی چې دا به هم معیوبېږي زړه کې دې څه راځي السلام علیکم زه زما په زړه باندې ډېر ارمانونه دي زما کور کې د مشر زوی مې دا دی بېدسته دی هغې پسې مې بله لور ده بېدسته ده واده ده هغه غریب هم هغه سړی غریب سره د خدای ښه وکړنه وکړله د قرآن علیمه وه کاری وه وله مې ورکړه 3 بچي وله خدای ورکړه زه لږه زندګي جوړه ده خدمت یې بل کوي زه د دغه بوج نه خلاصه شوم دغه مشر زوی مې دی دغه غریب مشتاقه مینهداره دی دې کټ کې راته ناست یه دی باندې زړه خورم خدای پاکه که دا ښه وي دا روغ وي دی به دې خویندرونو ته 5 روپۍ راوړې مزدوري به یې کولې کار به یې کولې ژوند به یې کولې د کار نه دی د ژوند نه دی تمامه شپه په دردونو کې تېره کړي تمامه شپه یې خپې خوږېږي سهار چې پاڅېږي دا مشتاقه مینهداره ناست دي د اوبو د راکړې څوک نه یا صبح کې چې زه پاڅېږم په خپله پاڅېدی هم نه شم چې پاڅېږم دوله اوبه راوړم دغه تخت باندې کښېني 2 ساعت کې لمونځونه وکړي دا خواران دغسې بېدسته دي چې د 10-12 کالو نه دا واوړي دا دغسې لږ لږی دا یوه یوه خپه وچېږي او دا نور هم دغسې بېدسته کېږي زمونږ چې د دې وسه وي هغه لور مې د هغه غریب هم په همدغسې دا زوی مې دی دا هم همدغسې بېدسته دی زړه مې دننه داسې جاړي دننه زړه مې داسې درد کوي بچې دا زما لوا دی چې سهار راپاڅم زه دو ته وګورم ما زړه نه یو خدای خبرې رزق هم خدای ورکوونکی دی یو ورځ هم د ولږې نه مړه نه شي خو دردمن سړی یو ملت هم صبر نه شي کولی دا راته د شپې وایي جاړي وایي مور خپې مې خوږېږي وایي خپې مې خوږېږي دا وایي خپې مې خوږېږي دغه زوی مې 10 وارې دغه درشۍ باندې چې راکوزېږي 10 درزه خوري په خپله خو بوډۍ مې داسې ځوان هم نه یم د خدمت مې هم څوک نشته خپله هم مریض یم د زړه تکلیف لرم خو به دې بچو وخوړم د دو چې چاته یم اسپتال ته مې هغه وړي وخل راته وایي د دې علاج کېږي د دې غم کېږي تا یې دارو کړي دي دارو به یې په تشي وکړم دارو یې په پیسو کېږي چې چا وسایي ډاکټر ته یې بوځه ولې علاجونه نه کېږي الله رغونکی دی الله ښه کوونکی دی د دې نه بدتر خدای پاک ښه کړي خو اسپتال وړلم په ډاکټرانو پیسې غواړي ټیسونه غواړي مینې غواړي زما د یوې خبرې وس هم نشته دغلته ناست دي د خدای هیلې ته ناستې وه
دغه لور مې د ځوانه جانه ښځه د ولیر سړی د زړه ارمان لري دا غریبه بېدسته ده دا بله ورځ وایي خدایه که زه ښه ومه دا د تره لورګانې وایي خدایه که زه ښه ومه زما به مدرسې له بتلې سبق به مې ویلې دلته د څوک داسې شته نه دی چې ما سره پیسې وي دغلته به کوله راتلې زما دې لور ته به سبق ویلې ما سره پیسې نشته چې زه ورته یو ملا ونیسم د دو د سبق سره داسې مینه وه چې خپل وخته پورې اردو سبقونه یې ویل بیا نیمګړي پاتې شو زه یم چې خدای پاک دې مهربانه شي چې موږ سره څوک کومک وکړي زه به د دې بچو دارو درمن وکړم دا الله پاک ښه کړي دا ټوله زندګي زما زندګي ده دا به کومه مور چې مور خو وایي چې خدای الواد راکړي چې زموږ په ښه راشي زموږ خدمت وکړي موږ ته 5 روپۍ وګټي او راوړي چې چاپېره سترګې چې ټول بېدسته دي هر یو ته چې ګورم زړه مې کړېږي پلار غریب یې ووځي دغلته د باندې ناست دي چې راشي لښتي ته یې وغورځوي دا میرګي ورسره دي اور ته یې غورځوي د شپې که ودی په مانځه ولاړ یا ډوډۍ خوري چرشی په دې باندې دا چپه راشي دا واته چپې په دې راشي دا بیګام داسې چپه پرې راغلی بیګام خوږ شوی دی دا که اوس هم راننوته به یې ګوري د مخ نه یې غونډه غوښه ایسته شوې ده هغې ته مې زړه کړېږي زه مې خدای پاکه موږ به څه ګناه کړي خدای پاکه موږ د خپل ځان نه دغه کېږي چې موږ به کومه ګناه کړي موږ الله پاک موږ باندې الله ورحمېږي زموږ نه به الله پاک به تشي ناراضه شوي چې ما له داسې بېدسته بچي راکړه خاونې زما هغسې په درد باندې پرېواته خدای موږ کې به کومه ګناه موږ له دې الله معافي وکړي او یو هم داسې نیستي ده یو هم داسې غریبي ده د 1 روپۍ دا رقم نشته چې یا یې وخورو یا د دو دارو درمل وکړو د کوټ د وختونو لږ راته داسې یو څه ووایه لږ رڼا واچوه په دغه خبرو باندې چې څنګه راووتې د هغه ځای نه په کومو ستونزو کې راووتې او دلته ننګرهار ته راغلې موږ خو په داسې حساب باندې زوی رالو چې هلته دا جنګونه به ولانجې به وي دا شپه په کورونو باندې راننوته په خلکو به یې په زور باندې پخلي او وخلي کول دا چرګان دا غوښې داره له پخې کوي راوړئ بس بې ستري وه ما سوچ وکړو چې دا سړی غریب به هم څه به واته چې ته به ګرځېده دا صاف هم تکلیف لري هغه به هم کور کې نه ټینګېده موږ به دغسې ناست وو دا زوی به مې خل به رانه درز به شو چغې به شوې ښه خدای پاکه ما به منډه دې دروازې پورې واغسته بېرته به راستانه شم که زه خپل ځان بچ کوم دا بېدسته بچي مې دي زه چې دا مري د دونه مخکې دې مړه شوه زه به بېرته دې خپلو بچو سره کېناستم قرآن شریف به م راواغستی تلاوت به م کاوه او به دا بچي به م د مولا الله پاک ته به م سوال کاوه چې خدای پاکه ته امنیت کړي موږ خو نه د تېښتې او نه م څوک شته چې موږ یو خواته کړي موږ کوم مخ ته لاړ شوه بیا ډېرې سختې تنګې را باندې رالې بیا دغلته م بیا خپلوانو هغو ته کر رالم ما ورته ویل دغسې لانجې داوي دي څه به وکړمه دا یو زه خو نه یم چې ځان یو زیاته شم او زه به بچ شم دا لورګانې مې دا زامن مې دي ټول بېدسته دي بس بیا هغې موږ ته ویل داسې چالو کړه چې راځئ دلته کور ونیسئ کور به ونیسو بیا وګرځېد هغه مقام خان کې یو کور چا راته راکړه هغې کې موږ 3 کاله خیمه والي وه بیا د هغې کور نه راوتو دا مو دا م وسه نه کېده یوې میاشتې کراله مې وسه نشته دغه زومره سره پروت هغه لور مې معذوره ده 3 بچیانې دي بېدسته ده په ځای ناسته ده بیا هغه چې و هغه سره د هغو کار رالمه دا کور هغو دا کوټه کور راله راکړه بس نیمه کاره هغه ورکوي نیمه زه ورکوم دا نیمې کاره ته موږ داسې وخت راشي چې ما سره دې زوم لانجه چې ستا په ځای زه کاره ورکوم زه دغلته که چې د چا سره بړستنې وګنډم یا بل څه شی یا په خپله م بېدسته یم مریض دی فشار مې م دی شکر مې م دی د زړه تکلیف هم لرم کار خپله م نشم کولی او چې څه شی پیدا شي په خپله یې کوم هغه 100 روپۍ څوک خیر خیرات راکړي هغه جمع کړم دې کاره دپاره یې ساتمه 200 300 سمدستي دې ته ورکوم خو هغه 4,000 روپۍ دې ته زه د میاشتې ورسومه دغه زوی غریب مې دی دغه همدغه دی چې دغه د کار نشي کولی کسب نشي کولی دغلته د باندې هغه ځای ته ووځي که چې ته چا ول 15 روپۍ ورکړې ماښام کې چولي راغستې یا 2 ډوډۍ راغستې دي ماشومان له یې واچوي وایي راځئ تاسو څه شی خوړلي دي وایم زه زموږ رزق چې دی اسمان دی الله پاک غفور رحیم دی یا مه ګوره دې جنکو ته یا مه ګوره روغ غریب هم وتې او چې دا دې راغله تاسو له چولي هم راوړي دا دې ډوډۍ هم دله راوړه دوی وخوري خو د اوښو سره زما چېرته هغه تېرېږي چې خدای پاکه زما روغ بچي بیا ما به داسې زندګي څه کولی د خلکو بچي مزدوري کوي کارونه کوي کسبونه کوي زندګي روغ وای زموږ کور کې بستره نشته چې په ماشومانو یې موږ واچو سور جمع دی دغلته هم دغه بخارۍ لګولې زما ماتېزم دي دیوانان دغلته خلطې ملطې راوړي هغه ورپسې اچوه خپل ټیپ باسم چجوز کې اوبه اچوه قوټ کوه هغه پېښتې راکاږي په موږ ډېر سخت مشکلاتونه د خدای چې بېدستي مې چې شته خدای راکړې وه چې شته مې چې بېدستي نه وي شته غریبۍ هم غریبي ده او د بېدستۍ هم بېدستي ده او د مخ د اړولو د رقم نشته دي زما سرپرست نشته دی چې زه سهار راپاڅم زه ورته ویم چې زه بچې لاړ شه کار روزګار ته لاړ شه کار روزګار که ماښام مې دا تمه نشته چې بچي به مې تلي مزدورۍ لګوي څه شی به راوړي موږ به یې وخورو
په دا تمه مې الله ته ده ته څوک به مهربانه شي د دې بېدستو هر څه خدای واري خو ولې ما غرضه به الله پاک راکړي که په نیمه خېټه او که 2 ورځې پسې او که 3 ورځې پسې خېټې سره هم ګالل کېږي خو بېدستۍ سره دردونو سره نه ګالل کېږي دا ټوله شپه دود چغې وایي په دغه لور مې په خپې دانه ده بېګا ټوله شپه یو رقم ژړا کړې 10 پېرې زه پاڅېدم دې له به مې تیږه تودوله ما ویلې خالقه پروردګاره موږ به کومه ګناه کړې موږ به کومه ګناه خدایه ستا نه راضي یم تره نه راضي خدایه زه به خپله ګناه نه پوهېږم خدای پاکه خپل شپه ورځې خدای سبق کړې او ښه 5 وخته مونځ اودس کوو دغه بېدسته بچي مې د سهار راپاڅم دلته دوله نوټې ډکې کړمه مونځونه اودسونه کوه یا خالقه پروردګاره موږ به دې په کوم ګناه کې نیولي دا لور مې ده دا دې ځوانه ده پېغله ده ګوره دا داسې بېدسته ده دا په نیړ باندې غم تېروي چې لږ دا ماشومان وکړي د ځان غم هم ورسره نه وایي دغه ماشوم را وړاندې کړي ته وایي ښځه وروره څمله هغه لور مې د هغه غریب هم بېدسته ده یوه مې دغه لور ته ګوره دا دلته چې ووتله خدای پاکه زه ستا رضا مې ته نه راضي شي بس د الله امتحان دی موږ پکې ډېر سخت ګیري وو موږ بس د الله پاک ته ډېر د الله ډېر ګناهګاره یم زه ما د یوې خبرې ارمان بچي ونه واته ځکه دا بېدسته بچي دا بېدسته زندګي دا خاوند 30-40 کاله مې خاوند شو چې ملګري ورسره هغې چې وګورې اصحاب نه خلاص دی چې کور هغه راشي هغه داسې لانجې چغې جوړې کړي خدای پاکه کومه ګناه ما کې ده چې بچي هم داسې زندګي هم داسې خرابه خاوند هم داسې زندګي وه خالقه پروردګاره زما د توبه مې ستا ګناهګاري بس لمونځ وکړو نفلونه وکړمه هغه زر تسپېړو مړم په هماغې لیلا باندې ویده شمه چې بیا راپاڅم بیا هم سوجونه شي چې خالقه پروردګاره زمونږ د دې بچو خو ډېر سخت ژوند دی سخته زندګي هم ده په خېټه وږي او په وجود بېدسته خدای پاکه ته په موږ ورحمېږي او خدای پاکه د ټولو مسلمانانو سره په موږ رحم وکړي قدرمنو لیدونکو د مورجانې خبرې تاسې واورېدې کومو ستونزو سره چې مخامخ دي هغه ټولې تاسې ته په ډاګ کړو ما تاسې ته بل یو ورکوټی بچی دی دغې کورنۍ تاسې ته ما وویلو چې دا اوس فعلا روغ دی خو چې کله دا ځوانېږي د وخت په تېرېدو سره د دې خپې هم وچېږي هغه مور باندې هغه پلار باندې هغه خویندو ورونو باندې به کوم حالات وي څنګه وخت به تېرېږي چې د هغې په زړه کې داسې یو خبره ځای نیولی وي چې زما دا زوی به هم ځوانېږي او معذورېږي به ډېر مور پلار به وي چې دا به سوال کوي چې خدایه زما زوی غټ کړې خو دا کورنۍ به وایي چې خدایه زما زوی مه غټوه ځکه چې دا به معیوبېږي راځه چې دغې سره هم 2-3 خبرې وکړو دې خواته راشي لږ زما خواته نږدې شه لاله زما ورکوټی ورور مې د خپې لږ مونږ ته وښیه داسې وښیه شهباز جانه دغه ځای کلوز که وروره چې دا خلک یې وګوري هیوادوال یې وګوري او هغه زمونږ د معلولینو او معیوبینو ریاست دې هم وګوري هغه زمونږ هغه دولتي چارواکي چې کوم یو په دغه ادارو کې د دغه معیوبینو کار کوي چې دا وګوري چې دغه کورنۍ په کومو ستونزو سره مخامخ دی په دې هیله چې زمونږ آواز واوري د دغې کورنۍ دغه چغې سورې دغه فریاد واوري دغه غم د نږدې څخه خپل غم احساس کړي او دغه کورنۍ سره راشي او مرسته وکړي دا وګورئ تاسو هیوادوالو چې د دغې ورور په خپه کې دغه داغونه پیدا کیږي داسې ټاکې پیدا کیږي د ټاکو نه وروستو ورځ په ورځ د دې د خپې وینه وچوي ورځ تر بلې وچیږي او بیا معیوب شي په کټ کې په دې هیله زه په هغه افغانانو باندې غږ کوم که زمونږ هیواد یو جنګ ځپلی هیواد دی کیدای شي دلته به داسې زمینه مساعد نی زه هغه افغانانو باندې غږ کوم چې په خارج کې اوسېږي ستاسې وس او توان کې شته دی راشي د دغې ورکوټی د دغه افغانستان دغه ورکوټی
زوی لپاره دغه اولاد لپاره د دې له مخې راشي دغه ورور سره دغه کورنۍ سره مرسته وکړي تر څو دا هم لکه د نورو خویندو ورونو غوندې معیوب نشي او په ځای کښېنوي. نوم د څه دی؟ ثناءالله. ثناءالله جانه، دغه کور کې چې تا ته خویندې ورونه وایي چې ته به هم لکه خپل دوست محمد ورور غوندې معیوبېږي نو جړا درځي بچې؟ او دغې نه علاوه نور کالي دې شته دی بچې او که نه صرف همدا دي؟ نه کالي نور نه لري؟ زمونږ د دې ورکوټې ګلالی ماشوم خبرې هم تاسې واورېدې چې کله چې زه دا خبرې واورم نو چې زه به هم لکه د دوست محمد ورور غوندې به معیوبېږم نو جړا هم راځي، نور کالي مې هم داسې نشته، نور داسې بل ښه خوراک او څښاک مې هم نشته. ما تاسې ته وویلو چې په دغه کورنۍ کې زمونږ معیوبې خویندې هم ژوند کوي. دا چې یو ورکوټی خوراکی زمونږ بله هم دلته ناسته ده، دې سره هم دوه درې خبرې وکړو. لږ نږدې شه خور جانې دغلته لږ مونږ سره نږدې شه، ته خو زمونږ خورې ښه پوه شې، خورې زمونږ بچی. ته که د نوم راته وایي چې نوم دې مروه. مروه، مدرسې ته یا مکتب ته ځې؟ او مکتب ته ځې که مدرسې ته؟ مدرسې ته. مدرسې کې کومه سپاره لولې؟ الحمدو. مورجانې مخکې مونږ ته وویلو چې هغه دوه لوڼې زما چې کوم یو دي دا یو خو بلکل په ځای ناست دی، خو ته هم په ځای ناسته وې، خو مونږ سره چا لږ کومک وکړه او مونږ د دغې خوراکۍ علاج وکړه او اوس ته کولی شي چې مدرسې ته لاړ شي راشي. اوس چې ګرځېدی شي زړه کې د ښهوالی به راځي، اوس خوشحاله به یې که نه؟ او خوشحاله. کله چې په ځای ناست وې او ګرځېدی نه شوې نو جړېدې به بچی که نه؟ ولې نه جړېدم؟ ډېر به جړېدې که نه؟ خویندو ورونو ته به دې ویلې چې ما ته اوبه راوړه، ما ته ډوډۍ راوړه، همداسې دی؟ هغه بیرون خپل همزولو ته به دې کتو، خپلو خپلوانو ته به دې بچی کتو، زړه کې خو به دې ډېر داسې نا امیدګي راتلو چې زه ولې په ځای ناسته یم، همداسې دی بچی؟ او ولې نه؟ خوراکی هم دا اوس په ژړا دی. قدرمنو لیدونکو، زړه ته نږدې افغانانو، دا ګلالی ماشومه وګورئ تاسې، څومره ښکلی ماشومه دی. خو د دغې کورنۍ سره هره ورځ په زړه کې دا یره وي. مونږ خو وایو چې مرګ مړ کېږو به مونږ او تاسې ټول سره، صرف به د یو الله نوم پاتې کېږي. خو چې کله مرګ راشي مړ شي انسان او کفن دفن جنازه وشي او لاړ شي خپل کار پسې، خو هغه مړه کېدل چې هره ورځ انسان پکې مړ کېږي، هغه داسې مړه کېدل. دغه مور، دغه خویندې، دغه ورونه چې دې ته ګوري دوی هره ورځ مړ کېږي. ځکه چې دا به په زړه کې دا یری وي، په زړه کې دا غم وي چې زما دا ګل په شان لور دا به هم معیوبه شي. ځکه موږ سره د علاج لپاره پیسې نشته، پیسې نشته چې دا یو ښه ډاکټر ته بې بوزو. د دې هغه ټیسټونه موږ وکړو چې د دې خپو کې دغه وینه ولې وچېږي، د دې خپې ولې وچېږي. بیا هم په تاسې باندې غږ کوم افغانانو
دغه کورنۍ په حقیقت سره تاسې ولیدو چې ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. که تاسې غواړئ چې دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ، دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ، دا واړه واړه ماشومانو سره مرستې وکړئ، نو تاسې کولی شئ زموږ د هیله خیره ټولنې د وایبر شمېره دی 003 200 600 501. زموږ بله شمېره دی 003 98 545. دغه شمېرې زموږ د وایبر د ویچیټ د ایمو او زموږ د فیسبوک هم دی. تاسې کولی شئ زموږ په دغه وایبر شمېره باندې خپلې مرستې که هغه هر څه وي دغه کورنۍ ته راواستوئ. دغه کورنۍ ستاسې لار څاري، د هغه افغانانو لار څاري چې زمونږ به ورونه راځي، زمونږ به هغه شتمن هیوادوال راځي او موږ به د دغې مشکلاتو نه رابهر کړو. باران د سرو ګلو د ګلو په ګلزار کوي، دا په موږ څه لوبې زموږ پروردګار کوي. د ګلدرو موسم ته وایه چې په تود تمبو کې د پښتونخوا د غرونو زر کې انتظار کوي. څوک شته چې دا پیغام د امن تر سفیر یوسي، په وینو سرې خولې ماشومان درته ازار کوي. چا چې د ژوند نغمې ویلې تل د زړونو په تار، نن هغه خلک د سرونو کاروبار کوي. دا چې د خپرونې د پای شیبې دي، په زړه کې د کوم ارمان دی، په زړه کې د کومه غوښتنه دی، لږ نور هم موږ ته نو دغه مې ارمان دی چې په خپلو خپو باندې ودرېږم او زما علاج وشي. یا موږ ډېر زیات غریبانان یو، زموږ وس نه کېږي چې زما علاج وشي. زه معجور یم، په زړه باندې مې ډېر زیات ارمانونه دي. ولې مې ارمان نشته دی چې زه روغه شم او زه خپل همزولو ته وګورم هغه روغ دي، زه په خپله معذوره یم چې زما علاج وشي، زما تداوي وشي. او موږ زیات غریبانان یو، زما په زړه باندې ډېر زیات ارمانونه دي. د هر پیغلې د هر ځوان په زړه کې دا ارمان وي خورجانې چې زما د یو ښه کورنۍ اوسي، زما د خاوند وي، زما د بچي وي، زما د یو ښه ژوند وي. ستا په زړه کې څه بس وروسته چې چاته ګورم بس زما په زړه باندې بس دا تېرېږي چې زه روغه وي، خپل کور مې وي، بس معذوره یم، بس هر څه په خپل زړه باندې روغه تېروم. بس کور کې دا معذوره، دا مې معذوره رور دی، پلار سره مې میرګي دي، زه په خپله معذوره یم. ډېر زیات غریبانان یو، وس هم داسې نشته چې زما علاج دو وکړي او زه روغه شم. خوشحاله اوسې خورجانې. حسیني صاحب چې نن دغه د هیله خیره ټولنې سره یو ځای شو او د هیله خیره ټولنې سره همکاري کړې چې تاسې ګوري وریجې دي، غوړي دی، چای دی، بوره دی، اوړه دي، خرما دی، مکرومي دی، همداسې یو کمپله هم دی. دغه حسیني صاحب چې کله د هغه بې ځای شوي کډوالو، هغه د جنګ ځپلي هیوادوالو په باره کې واورېده او هغه د بېوزلو هیوادوالو خپرونې د شرق راډیو تلویزیون له لارې ولیده، دې ته وهڅېدو چې راشي او د هیله خیره ټولنې سره یو ځای شي او دغه بیړنۍ مرستې ترسره کړي. بیا هم مننه کوم د حسیني صاحب څخه چې په زړه کې دا درد دی، احساس دی. دغه افغانانو لپاره که تاسې هم غواړئ دغه مرستې بسنه نه کوي. تاسې ټولو ته بهتره معلومه دی چې دغه بیړنۍ مرستې دي. دغه کورنۍ د یو ښه علاج لپاره ضرورت لري،
یو ښه ډاکټر له ضرورت لري. نورو شیانو له دغه یو کمپله به دغه ماشومان په ځان اچوي، دغه ورور به په ځان اچوي او دغه خویندې او دغه مورکۍ به په ځان اچوي. کوم یو به اچوي؟ ډېرو نورو هغه خوراکي توکو ته، نورو شیانو ته هم اړتیا لري. که تاسې غواړئ چې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ او دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ، بیا هم زه په تاسې باندې غږ کوم چې د هیله خیره ټولنې سره یو ځای شي او د هیله خیره ټولنې په وایبر شمیرو باندې زنګ ووهي چې زمونږ دغه شمیرې همدا اوس تاسې ته د تلویزیون په پرده باندې هم ښکاري، چې تاسې ته بیا هم وایم چې 0039 200 501 زمونږ بله شمیره ده 0039 98 545. په آخر کې راته که ته هم ووایې دوست ماما جانه ته څه غوښتنه لرې، څه ویل غواړې؟ بس دغه غوښتنه لرو چې ډېر ارمانجن یو، دغه خپلو خویندو وروڼو چې ګورو هم زړه کې مې داسې افسوس پیداویږي چې کاش چې موږ روغ جوړ وې، یو 5 روپۍ مو له پیداولې او دغه ماشومان له ما راوړې. خو زه د پردي په دغه باندې څوک هم نه مړېږي، په ورکه باندې خپل محنت به مې کولې، 5 روپۍ به مې راوړې دغه ماشومانو له، دغه ماشومان به خوشحاله وي. زه چې کور کې یم دغه ماشومان له وګورم چې یاره دغه وږي دي، دغه تږي دي، دغه هر څه له ضرورت لري، به زه ووځم دا خپله مې بدن چې کم دی لږ نور مې ووایي دا بدن مې خارښ کوي، ښه لږ مزل کوم، لږ سوري له ودرېږم، کله داسې وخت راشي څوک یو شی نیم راکړي خو د ماشومان له بې یو شی نیم راوړم دغه ماشومانو بیا هغه خپل ټیم پاس کړي، او چې کله نه به د الله اسرې له ناستې پوه شوې هېڅ هم نه شو کولی. څه غوښتنه لرې؟ بس دغه وروڼه دغه غوښتنه لرو چې راشي دغه زموږ حالات وګوري، دغه زموږ کور وګوري، دغه زموږ جون وګوري، دغه زموږ په زړه باندې چې کم تکلیف تېرېږي، کم زحمتونه پې تېرېږي، دغه راشي او دغه وګوري نو په دغې باندې موږ خوشحالېږو. خوشحاله اوسئ. څوک شته چې دا پیغام د امن تر سفیره یوسي، په وینو سرې خولې ماشومان درته ازار کوي، چا چې د ژوند نغمې ویلې تل د زړونو په تار، نن هغه خلک د سرونو کاروبار کوي، نن هغه خلک د سرونو کاروبار کوي. قدرمنو هیوادوالو او د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دوست ماما جان تاسې ولیده چې په کوم ستونزو کې خپل دغه بایسکل ته راغی. لږ فکر وکړئ هیوادوالو، لږ فکر وکړئ ای افغانانو چې په دې ځوانۍ کې به دغه ورور خپل حاجات څنګه پوره کوي، په کومو ستونزو به ځي. نور چې دې ته داسې اوبو ضرورت دی، د خوراک ضرورت دی، دا به څنګه ځي؟ قضاوت تاسې وکړئ هیوادوالو. دوست ماما جان ډېر ستړی شوی به بس الله مې عزت وکړه او الله هم ګلې ګلزار لره چې تاسو زموږ پوښتنه وکړله او دغه زموږ کور له تاسو رالی او دغه زموږ خپلونه هم خلکو ته وړاندې کړه او الله دې سره د دنیا ښه وکړي. قدرمنو لیدونکو تاسې د دوست ماما جان دغه سایکل ته وګورئ چې دا خو معیوب دی او په ډېرو ستونزو چې یو ځای ته کله ځي نو په ستونزو کې دلته ناست وي. د دې سایکل ټایرونه، د دې سایکل هغه چوکۍ او یقینو کې تاسې
زمونږ فلم بردار به تاسو ته ښیي چې په سیمانو یې کلک کړی. زه د مایبینو او مایلونینو محترم رئیس صاحب څخه هیله کوم چې کم از کم دومره خو کولی شي چې دغه دوست محمد جان ته یو بایسکل تاسې ورکړي، یا هغه اداره چې د دغې معیوبینو مسئول دی د هغه نه هیله کوم چې دوست محمد جان باندې یو امتحان دی او په تاسې باندې هم امتحان دی. موږ او تاسې ټول د الله په امتحان کې راګیر یو چې تاسې څه کوئ. په دې هیله چې زه بله ورځ خبرېږم او زه یو کلیپ جوړ کړم چې زمونږ هغه اداره چې د معیوبینو مسؤولو هغه دوست محمد سره د سایکل او داسې نورو شیانو مرسته کړی چې زه یو کلیپ یې جوړ کړم او بیرته د شرق راډیو تلویزیون له لارې زه هغه ټولو افغانانو ته وښیم چې زمونږ په افغانستان کې زړهسوان هیوادوال هم شته. ستاسې د همکارۍ په هیله. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دا وه د نن ورځې د ژوند پړاوونه خپرونه چې ستاسې حضور ته مو وړاندې کړه. زه به بیا هم دا ویم چې خدای دې وکړي چې زمونږ په هیواد کې سوله راشي، امن راشي. قدرمنو لیدونکو، پرون هم په ننګرهار کې یو ځانمرګی برید ترسره شوه. چې له دغه برید له امله زمونږ ډېر کورنۍ یې سرپرسته شوی به وي، زمونږ ډېر خویندې به کونډې شوی به وي او ډېر ماشومان به بې پلاره شوی وي. په دې کې به داسې زمونږ هیوادوال به و چې سحر به راوتی چې زه ماښام به د خپلو ماشومانو لپاره به څه یو نفقه روزي به پیدا کړم او را به وړم. خو ستاسو د هیواد د خاینانو لخوا هغه کورنۍ ته د هغه سرپرست جنازه ورغله. تاسې ټولو نه د انسانیت او د اسلامیت له مخې نور درته لاس نیسمه چې بس کې نور دا افغانستان مو ورانوئ. دا افغانستان نور مو ورانوئ. مو سره نور هغه زړه پاتې نه دی چې موږ د خپلو ورونو، خویندو او د پلارانو او د خپلو هیوادوالو جنازې ته اوږه ورکړو. قدرمنو لیدونکو، تر بلې خپرونې چې بیا زه توریالی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شهباز نظري چې همیشه ما لیدلی هیوادوالو چې زه یو کورنۍ سره خبرې کوم، زه خو دلته جاړم خو شهباز نظري د کمرې تر شا هم جاړي. بیا ستاسې درانه خدمت ته حاضرېږو د یو تلپاتې او سوکاله افغانستان په هیله. الله مو مل شي.